تازه او نوې خبر د افغانستان د کرکټ دوه ملي لوبغاړي رحمان الله ګربز او کریم جنت په آی پی ایل کې خو څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د یادونې وړ ده چې د هند غوره لیګ آی پی ایل اړوند راجستان رویلز لوبډلې څلور افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز، نوین الحق نور احمد او کریم جنت دغه لوبډلې ته د ټاکنې په موخه وازمویل. په دغه لوبغاړو کې اوپنر توپ وهونکی او ویکټ ساتونکی رحمان الله ګربز ښه ځلېدلی او ښایي پر راجستان لوبډله کې ولوبیږي. رحمان الله ګربز ته یې په تمریناتي لوبه کې په شپږو اورونو کې 15 منډې هدف ورکړ. دغه هدف رحمان الله ګربز په 15 اورونو کې پوره کړ. بیا یې په یوه اور کې 14 هدف ورکړ. رحمان الله ګربز دغه هدف په 3 بالونو پوره کړ. هیر دې نه وي چې د رحمان الله ګربز ترڅنګ کریم جنت هم ښه ځلېدلی او ښایي دغه دواړه لوبغاړي په 2020 هندوستان غوره لیګ کې واخیستل شي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا ښې چارې.